نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیزې او کلتوري ټولنې د فرهنګي برنامو په لړ کې د ارواښاد ملا در محمد ګوهري یاد غونډې ته راغلو میلمنو د کورنۍ غړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ته ښه راغلاست. هر کله راشئ، ستاسو قدمونه زموږ پر لیمو. د ریا زاهدان سپي د دوزخونو، د ریا زاهدان سپي د دوزخونو، شاعران خو شاګردان د ښکلي رب دي. شاعران هغه ولسي خادمان دي چې تل د خپلو فکرونو څخه د اسلام خاورې او ولس لپاره داسې مواد تولید کړي چې د دوی په خیر او د دوی د اصلاح ذریعه ګرځېدلي دي. دا فقیر او عظیمه طبقه خلک د مادیاتو پر ځای معنویاتو ته ډیر په احترام قایل دي او بې امتیازه د ټولنې د اصلاح او سمون لپاره د شعر او شاعرۍ له ادرسه خپلې هڅې او کوښښونه دریغ کړي نه دي. دا خبر هم ډیره کیږي چې شاعر د ټولنې ترجمان دی، نو باید ده چې همدا ترجمان د ټولنې د نفس سره بلد واوسي، څو شعر او شاعري د ټولنې د غوښتنو خلاف ونه اوسي. نو پکار ده چې شاعر د خپل ټولنې له ټولو ستونزو، مشکلاتو، خوښیو، بدیو، مثبت او منفي اړخونو آګاه واوسي، ترڅو پر مفهومه او داسې شاعري ټولنې ته په میراث پرېږدي چې نسلونه ترې استفاده وشي. د یوالي شاعر په توګه موږ هم نن د ارواښاد در محمد ګوهري لپاره د ده د ادبي هڅو په پار یاد غونډه جوړه کړې ده، ترڅو تر یو حده د ده د حق د ادا کولو هڅه شوې وي. د ارواښاد در محمد ګوهري د هیواد په کچه یو ستر ارواښاد در محمد ګوهري د هیواد په کچه یو له سترو ویاړلو فرهنګي شخصیتونو څخه دی چې لیکلي اثار به یې نسلونه استفاده او ګټه به ترې اخلي. دغه عظیم خو په خوی فقیر انسان د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ د ابراهیم خیلو په کلي کې د نیمګړې نړۍ ته سترګې راخلاصې کړې. د زده کړې لپاره یې د کلي جومات او ورپسې د یوې مدرسې ابتدایي طالب العلم شو. ګوهري صاحب د شورویانو او کمونیستانو په وخت کې هم طالب العلم و. د دوی ظلمونو او وحشتونو ګوهري صاحب دې ته مجبور کړ ترڅو درسونه په نیمایي کې پرېږدي او د شورویانو او کمونیستانو پر وړاندې د مبارزې میدان ته ښکته شي. د جهاد په میدان کې د نورو مجاهدینو په شان ډیر زړور او شجاع و. ګوهري صاحب د فزیکي مبارزې یا جهاد ترڅنګ فکري مبارزه یا شاعري هم پر مخ بیوله چې د مجاهدینو د روحیاتو د لوړونې په برخه کې ستر رول درلود. نوموړي د سنګر د خوند، د مجاهد د جذباتو د راپارولو او همداشان د اسلام خاورې او ملت لپاره نه ستړي کېدونکې شاعري وکړه چې دا دی تر ننه یې هم افغان مسلمان ملت کړي خدمتونه نه هیروي او د یو مبارز، مجاهد او اسلام پاله په توګه یادونه تازه کوي. روح یې ښاد، پرګوري انورات. دا چې زموږ پروګرام تر پای ومومي له فیض و برکته ډک شي، د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو د تلاوت په خاطر مولوي صاحب سید رسول مظهري صاحب ته په خورا درنښت او مینه بلنه ورکوو چې راشي او زموږ پروګرام لا منور او برکتي کړي. ډیر قدرمن مولوي صاحب سید رسول مظهري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله دې تلاوت ثواب ګوهري صاحب روح ته ورسه. الله دا مجلس برکتي کړي. الله موږ نه راضي شي. الله زموږ دا ټول اعمال قبول کړي. اخلاص من کې پیدا کړي.
دوی اولادونه خدای نورم صالحان کړي د خپل پلار لاره تعقیب کړي چا چې دا غونډه جوړه کړې ده دا ځوانان دا ملګري الله ټولو ته اجر نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر جزاک الله خیر الجزا ته په هر چا مهربان یې لویه خدایه ته په هر چا مهربان یې لویه خدایه د هر چارو زیرسان یې لویه خدایه ملائک که انس و جن که نباتات دي ملائک که انس و جن که نباتات دي د همو نگهبان یې لویه خدایه بې وزیره بې نظیره پاچاهي کړې بې وزیره بې نظیره پاچاهي کړې خود مختاره په هر آن یې لویه خدایه نه خوراک کړې نه څښاک کړې نه د خوب شته نه خوراک کړې نه څښاک کړې نه د خوب شته منزل هر نقصان یې لویه خدایه ته احد یې ته صمد یې زما ربه ته احد یې ته صمد یې زما ربه ته قدیر یې ته منان یې لویه خدایه لم یلد ولم یولد در سره ښایي لم یلد ولم یولد در سره ښایي سیال دې نشته علیشان یې لویه خدایه د مولوي صاحب سید رسول مظهري د ښایسته تلاوت مننه کوري ودان د پروګرام ایجنډا به تاسو سره شریک کو ژوندلیک ودان صاحب لولي ورپسې مقاله عزالله فرزین لولي ترنم دپاره مو فقیر محمد درویش هم لیکلی و که وخت پیدا شو راغی نو هغه به انشاءالله زموږ د برخې د غونډې برخوال اوسي او احسان الله سمون د مقالې لوستن دپاره او اکبر شاه واسق د زابل څخه راغلی دی او غواړي یو نظم ولولي ترڅنګ مظهري صاحب حمد او نعت وایي سلیمان خیل صاحب تاثر وایي او ورپسې ترنم کوي عصمت الله او سلیمان خیل بیا هم ګډ ترنم کوي د ګوهري صاحب زوی عصمت الله ګوهري وینا لري قاری اسیر په نوم یو کس دی هغه هم له موږ سره وینا لري مولوي صاحب فضل رحیم دا هم تاثر لري نو دا زموږ د ننني پروګرام برخوال دي که بیا هم څوک پاتې وو لیست وروسته بیا اچوو نو هغوی به ځای په ځای شي غویر صاحب شته د پروګرام د پیل دپاره موږ پروګرام په ژوندلیک پیلوو د افغان ویاړ څېړنیز او کلتوري ټولنې ډېر فعاله غړی قدرمن ملګری برکت الله ودان ته په خورا ادبي مینه بلنه ورکوو چې راشي او د ارواښاد ګوهري صاحب ژوندلیک موږ ته راواوروي بسم الله الرحمن الرحیم په پیل کې د غونډې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم او په دویم قدم کې به د ارواښاد ملا دور محمد ګوهري صاحب ژوندلیک تاسو ته وړاندې کړم ملا دور محمد ګوهري د نیک محمد زوی په قوم ابراهیم خیل و چې له نن څخه کابو 88 کاله وړاندې د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ د ابراهیم خیلو کلي په یوه متدینه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و لومړنۍ زده کړه یې د خپل کلي له ملا امام څخه پیل کړې وه وروسته یې تر دریم ټولګي پورې د برکي برک په لیسه کې درسونه وویل د مکتب دورې د دریم ټولګي په جریان کې د پلار له سیوري څخه بې برخې شو او د یو شمېر ستونزو له امله د عصري زده کړو لړۍ یې په دریم ټولګي کې ترې پاتې شوه دا چې نوموړی د علم زیات علاقمند و په خورا سختو شرایطو کې د علم طلب پرې نه ښود مګر دا ځل یې د دیني علومو ترلاسه کولو لپاره د طالبۍ بستره پر شا کړه د هېواد د علماو ته کېناست او د صرف نحوې منطق فقه اصول فقه تفسیر او حدیث په برخه کې زیات مهارت ترلاسه کړ نوموړی د علم د طلب لپاره د لوګر ولایت سربیره وردګو کابل او ننګرهار ولایتونو ته هم سفرونه وکړل ګوهري صاحب په خپل پلرني ټاټوبي لوګر کې د زده کړو له بهیر نه د ژبې او قلم سره سره د جهاد ګرم سنګر ته ورودانګل او په ډیره میړانه شجاعت او شهامت یې د هېواد د ازادۍ او اسلامي نظام
د قیام مبارزه پیل کړه، خو دا مبارزه یې هغه وخت ګړندۍ کړه چې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د هېواد ټول ولایتونه د جګړې په ډګرونو بدل شول او افغاني ټولنه د شوروي پوځ د ټوپک تر شپېلۍ لاندې ونیول شوه. همداشان شاه زلمي او سپاهیان وو چې ټوپک ته یې لاس کړ او د اشغالګرو پر وړاندې مبارزه وکړه او په دې خاوره یې د نړۍ ابر ځواکونه مات او له هېواد څخه وشړل. په جنوب ختیځ زون کې لوګر ځکه په دوامدار ډول د خونړیو معرکو میدان و چې خوست، پکتیا او پکتیکا ته به له مرکز کابل نه په همدې لاره د طاغوت لښکر تېرېدلو. همدې معرکو کې د ګوهري صاحب یو زلمی توریالی ورور هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. د حرکت انقلابي اسلامي مشرانو د بیا غوښتنې په اساس ګوهري صاحب د کوزې پښتونخوا پېښور ته مهاجر او د چراټ مهاجر کمپ کې میشت شو. هغه وخت حرکت انقلاب اسلامي فرهنګي کمیټه تشکیل کړې وه چې د هدایت الاسلام په نوم جریده او د ابدي ژوند په نوم مجله او ځینې کتابونه یې چاپ او د مهاجرو په واک کې ورکول. ګوهري صاحب په دې تاریخي دور کې د هدایت الاسلام ترڅنګ د جی ټي ایچ په جریده حقیقت الاسلام اخبار کې هم خدمت کاوه. ګوهري صاحب یو ولسي شاعر و چې د شوروي پوځي یرغل او کمونستانو پر خلاف او د جهاد او مجاهد د تقویت لپاره یې سلګونه ترانې او نظمونه ولیکل. د مرغلرې او تور ماښام په نومونو یې د شعرونو 2 کتابونه هم چاپ کړل. د 90مو کلونو په اوږدو کې د کابل شریعت غږ راډیو د هنر او ادبیاتو رئیس و، خو کله چې پر افغانستان نړیوالو صلیبي ځواکونو د امریکا او ناټو په مشرۍ پوځي یرغل وکړ، په منافقینو او غلامانو د ډالرو باران پیل شو. د ګوهري صاحب ملي او اسلامي احساسات لا غښتلي شول او وخت پر وخت غازیانو ته ترانې لیکلې. نوموړي د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان تنظیم په چوکاټ کې د مولوي عبدالاحمد تر قمندانۍ لاندې په جهاد بوخت شو. ګوهري صاحب یوازې د سنگر غازی نه و، بلکې هم مهاله حماسي شاعر، لیکوال او فرهنګي شخص و. د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان اړوند د جمعیت طلبه فرهنګي غړی او مسؤل و. د مجاهدینو له بریا وروسته نوموړي په داخلي اخډب کې هیڅ برخه وانخیسته او نه هم په دې برخه کې خپل قلم کاراوه، بلکې د مجاهدینو په دولت کې د پوهنې وزارت د مطبوعې د رئیس په توګه د هیوادوالو په خدمت بوخت و. د اسلامي امارت په لومړۍ دوره کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او ادب د رئیس په توګه دنده ترسره کړه او په دې برخه کې په خورا اخلاص ستر خدمتونه ترسره کړل. کله چې اسلامي امارت سقوط وکړ، ګوهري صاحب خپل معنویت وساته. د ډالرو د شدید باران یو څاڅکی هم د ده پر څادر ونه لګېده. که څه هم چې تیر فاسد رژیم زیاتې هڅې وکړې څو ګوهري صاحب له خپل دریځ څخه راوګرځوي. هغه مهال یې ګڼ شمېر شعرونه ولیکل، د اشغال بدي بیان کړه، مجاهدین یې د شعر په ژبه وستایل او د هېواد نامتو ترنخوانانو یې په خپلو ښایسته غږونو د ګوهري صاحب شعرونو ته نوره ښکلا ور وبخله. د اسلامي نظام نفاذ یو هغه ستر ارمان و چې ګوهري صاحب له ځان سره درلود، چې لله الحمد دا ستر ارمان یې هم د اسلامي امارت په بیا ځل راتګ سره پوره شو. نوموړی د امارت په 1.5 کال موده کې په فرهنګي برخه کې زیاتې همکارۍ وکړې. د لوګر اطلاعات او کلتور ریاست سره یې هر وخت خپلې مشورې او لارښوونې شریکولې. باید یادونه وکړو چې ګوهري صاحب ګڼ شمېر شعري اثار موږ ته په میراث پرېښودل چې د هغو اثارو له جملې څخه یې ځینې چاپ شوي دي او ځینې له چاپ څخه پاتې دي. چې د چاپ شویو اثارو له جملې څخه یې د وینو دریابونه، د لالونو خزانه، تیر ماښام، رښتینو مینه او سارایي خیالونه د یادونې وړ دي. البته د ګوهري صاحب یو شمېر نور اثار هم شته چې چاپ شوي نه دي، لکه غوره اشعار او داسې نور. ملا دور محمد ګوهري چې له ناروغیو کړېده، له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و. بالاخره د 1401 هجري شمسي کال د سلواغې په 10مه نیټه د دوشنبې په ورځ یې د اجل دایي ته لبیک ووایه او له دې فاني دنیا سره یې مخه ښه وکړه. پر ګور یې نور او یاد یې تلپاتې. ډېره مننه. جزاک الله. له مادي دنیا بې برخې یمه خوار یم، له مادي دنیا بې برخې یمه خوار یم، زړه کې موړ یم له هر څه نه برخوردار یم. په ظاهر صورت سپېره تر شفتالو یم، په ظاهر صورت سپېره تر                                                                                                                                                       ،
دار مدار د هر دارا کولی نشم دار مدار د هر دارا کولی نشم نه د سپي غوندې بل درته امیدوار یم. د ډېر قدرمن ملګري برکت الله ودان د ژوندلیک لوستنې مننه کوري ودان د پروګرام په دغه شیبو کې د مقالې لوستنې لپاره چې موږ ته په د ګوهري صاحب په شعرونو کې حماسي رنګ وښایي. ډېر قدرمن ملګری عزیز الله فرزین راغواړو چې راشي او د ګوهري صاحب په شعرونو کې د حماسي برخه له موږ سره شریکه کړي او په دې باندې ترتیب کړې مقاله موږ سره شریکه کړي. ډېر قدرمن ملګری عزیز الله فرزین. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه د مخه د راغلې غونډې ته ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خیر راغلی، هر کله راشئ. ترتیب کړې مقاله مې د ارواښاد ملا در محمد ګوهري پر اشعار باندې د کوم حماسي رنګ چې و په هغه باندې ترتیب کړې ده. حماسه خپله څه شی ده؟ حماسه په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي او په ادبي اصطلاح کې د پهلوانانو یا پهلوانانو هغه یو ستایونکی شعر دی چې د جنګونو منظومې کیسې، زړورتیاوې او د یو ملت قومي او نژادي ځانګړتیاوې راونغاړي. ښایي زموږ په شاوخوا کې فردوسي شاهنامه تر ټولو مشهوره حماسي یا حماسه وي یا حماسي ادب وي. حماسه د تیرو زمانو د انسانانو د ژوند شرحه ده چې د خپل ملت د تمدن او لوړتیا په منظور یې خوځښت پیل کړی دی. په ټوله کې حماسه له هغه ډول شعر او نظم څخه عبارت دی چې د زړورو پهلوانانو په ستاینه کې ویل شوي وي. په عام مفهوم نژادي، قومي او ملي افتخاراتو، زړورتیاو او جګړه ییزو داستانونو ته هم حماسه ویل کېږي. حماسي شعر یعنی حماسې ته منسوب هغه شعر چې په جګړو د زړورو توریالیو او ننګیالیو په ستاینه کې ویل شوي وي. هسې خو په پښتو کې د مقاومت د ادبیاتو د ایجاد هغه تاریخ لرغونی دی او د چنګیز او د ده د بقایاو په وړاندې چې د افغانستان خلکو کوم مقاومت کړی دی د دغو جګړه ییزو کارنامو هم پښتو شعر کې انعکاس موندلی دی. ورپسې له هوتکي او احمد شاهي دورانونو څخه نیولې بیا د روسانو تر یرغل او د دوی تر ماتې او بیا په دې راوروسته کې تر تیر شل کلن نظام او د هغو اشغال ټولې پېښې چې زموږ خلکو او شاعرانو ځینې اغېزې اخیستې وې او د دغو واقعاتو ګردو په پښتو ادبیاتو کې هم انعکاس وموند او د پښتو ځینې حماسي او رزمي ادبیات هم د همدغو پېښو په لړ کې او د دغو پېښو په ارتباط سره ایجاد شول. ملا در محمد ګوهري صاحب چې مخکې ودان صاحب محترم د دوی هغه ژوند او ژوندلیک باندې بحث وکړ، زه ډېر څه نه پرې وایم. یوازې ګوهري صاحب د افغانستان له ویاړلیو شخصیتونو څخه هغه ویاړمن شخصیت دی چې آثار به یې تر نسلونو پورې پاتې وي. هغه د کمونیستي انقلاب په اوایلو کې طالب العلم او له هغه وروسته یو مخکښ مبارز او په دې لاره کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. راځم اصلي مطلب ته. د ګوهري صاحب په اشعارو کې حماسیت یا هم حماسي رنګ د ګوهري صاحب په اشعارو کې حماسیت یا هم حماسي رنګ د مرحوم د ژوند او د حماسې له لنډې پېژندنې وروسته به راشو د ده په شعر کې به د حماسي رنګ هغه کوم تأثرات چې دي او کوم رنګونه چې دي هغه به ولولو او تحلیل کړو. ښاغلی مولوي عبدالله مختار د ګوهري صاحب په هکله وایي او لیکي په یوه ځای کې چې تر ډېره یې شعر په حماسي چوکاټ کې و. په دویم قدم کې په اخلاقو ټینګار او تمرکز کړی و، یعنې د ټولنې د اخلاقو د سمون او تربیې هڅه یې ډېره کړې وه. البته په خپلو اشعارو کې عرض دا کوم چې د ده د شعر هغه غواښنه ونډه حماسي وه او په دې برخه کې خلکو ته د حالاتو ډېره ښه ترجماني وکړه، بلکې تر دې حده یې شعر مقبول و چې د ده بعضې اشعار ښځو په بدلو کې هم ویلي دي. دا د مولوي صاحب مختار هغه لیکنه وه.
د ګوهري صاحب مرحوم اشعار د خپل وخت او زمان د سترو غازیانو مجاهدینو د کارنامو او ریاضمیاتو ستاینه ده. ګوهري صاحب لکه څنګه چې وویل شول د خپل وخت ستر غازي مجاهد و، نو یې د خپل وخت د یرغلګرو کفارو په ضد او پر وړاندې هم اشعار ویلي او دوی غندلي دي. د ګوهري صاحب د اشعارو حماسیت پر یو خاص او ځانګړي محور راڅرخي چې هغه هم د خپل وخت د مجاهدینو او سترو غازیانو صفت او ستاینه ده، او په دوی مدام د زیری او بشارت اشعار لوروي، لکه چې وایي د اسلام د دین پاسبانه شهامت دی مبارک شه، د خپل تن له وینو تیر شوې شهادت دی مبارک شه، نه کفن غواړي نه غسل، د خپل تن جامو کې ولاړې د بدن په ګرمو وینو طهارت دی مبارک شه. ګوهري صاحب په ډېر ماهرانه توګه او ډېرې روانۍ د یو مجاهد هغه عاقبت بیانوي کوم چې الله تعالی او د هغه رسول به دا تل دغه زیري په خپلو صحابه او امتیانو کول، او د دوی هغه زړورو امتیانو او صحابه هم د همدغې بشارت او زیري په تمه امید سره د جنګ او جګړې میدان ته وردانګل چې د جنت په باغچو کې درته حورې په خندا دي، ستا بدن ګلګون په وینو دا زینت دی مبارک شه، پس له مرګه بې له شکه ته د خدای له خوا روزي خورې، مرګ نه وروسته هم ژوندی دا شوکت دی مبارک شه. بیا تر دې ستاینو او بشارت وروسته راځي د هغو زلمکیو مجاهدینو ستړیا او تکلیف یا تکالیف بیانوي او دوی ته د شعر په ژبه ډاډګیرنه ورکوي چې ستړیا مجاهده جهادونو نه دې وګرځم، ګرانه له سپېڅلو امیدونو نه دې وګرځم، تا چې د جهاد په لرې لارو پښې تڼاکې کړې وروره د زړو څپلو ګردونو نه دې وګرځم. دا چې حماسه د موضوع له مخې بېلابېل ډولونه لري او یوه په هغه کې دیني یا مذهبي حماسه ده، نو ویلی شو چې د دیني حماسې اتل مذهبي شخص دی او په داستان کې یا په شعر کې له هغو څخه خبرې کیږي. اوس نو په زغرده ویلی شو چې د ګوهري صاحب د حماسي اشعارو اکثریت رنګ د همدغې مذهبي او دیني حماسې څخه رنګین شوی دی او د خپل وطن د ازادۍ د اتلانو ستاینې کړي دي، د دوی د کارنامو، ستړیاو، تکالیفو، بشارتونو، رزمي روحیې، ایماني قوتونو، اسلامي جذبو، الهي مینې او له ځانه تېرېدنه یې د خپلو اشعارو منځپانګه ګرځولې ده. ګوهري صاحب بیا بیرته خپل ځان د یو مجاهد لپاره لوګی کوي او ترې پوښتي چې څه درته وکړم، او د مجاهد سره خپله مینه بیانوي، لکه چې وایي ای مجاهده ځوانه وایه څه درته لوګی کړمه، ای مجاهده ځوانه وایه څه درته لوګی کړمه، زه د سترګو ګاټی کلمه درته لوګی کړمه. د ګوهري صاحب د اشعارو حماسیت ډیر بارز دی او تل یې په خپلو اشعارو کې د خپل هیواد سره د کړل شویو تیریو انځور ایستلی او د ظالمانو پر وړاندې هم په معنوي لحاظ د قلم او شعر له لارې او هم یې په عملي ډګر کې مبارزې کړي دي او د ژوند تر پایه د خپل متین او قوي هوډ مل و، چې په اړه یې ښاغلی مولوي عبدالله مختار په یوه تأثر کې لیکي ګوهري صاحب په دې سربیره چې یو شاعر و بلکې هغه یو ښه لیکوال و، په دې سربیره چې یو لیکوال و بلکې هغه یو ښه مجاهد و، په دې سربیره چې یو مجاهد و بلکې ښه وفاداري یې درلوده، په دې ټولو اوصافو سربیره هغه د ژوند له سختیو او ستونزو سره ښه په مېړانه مقابله او مبارزه وکړه. خپل فکر او ضمیر یې ونه پلورل، همیشه په خپل فکر ولاړ ثابت دریځه سړی و او د کمونستانو په وړاندې انقلاب کې هغه یو ویاړلی شخصیت پاتې شو، تر اخره یې مبارزه وکړه او تر اخره یې د خپل ملت یوه ښه ترجماني وکړه. د ده عمده غوښتنه دا ده چې د شعر له لارې خپل ویده ملت راویښ کړي او د وخت نادود یې ورته څرګند او واضح کړي. تل یې غوښتل چې خپل هغه ملت چې د پردیو په ذهنیت رالوی شوي وو په اسلامي معطرو کرښو یې د خپل شعر له لارې خوشبویه کړي. دی د خپل یوه شعري اثر چې تیر ماښام نومي په پیل کې د خپلو اشعارو محتوا او سبک په اړه په یو شعر کې داسې وایي: هر یو شعر مې انځور د تیر ماښام دی، له شفق نه رابیل شوی یو پیغام د پکې نغښتې تر وږمۍ د تیرې شپې دي، په تورتم کې د غمونو انضمام دی، نه امیل شته نه پکې شرنګ د بنګړو شته، نه عاشق ته پکې جوړ د زلفو دام دی، خط او خال د خبرویانو پکې نشته، سر تر پایه وسوسې دي او ناکام دی. ویښول د ویدو زړونو دی، په دې کې ګوهري دا خوبوړو ته الهام دی. ګوهري صاحب د وخت استعمارګرو ته د خپل قام او ملت زور او غیرت د خپل شعر په ژبه بیانوي او ورته داسې پرې ویاړلی او مفخر دی چې ته به وایې د ده ټوله ژوند ورپورې تړلی دی. زما د قام بچي دی اوس هم پېژندنې نه دي، زما د ولس مسلمانان د لا لیدلې نه دي، په کچه
کاڼي دې تللي په کچا کاڼي یې تلې تا سم تللي نه دي اوس دې لا هم په پاخه کاڼي ازمویلي نه دي تا یې تلخي د شیریني پر ځای څکلي نه دي تا ته یې تورې له ټیکه راایستلي نه دي. لکه مخکې مو چې وویل ګوهري صاحب په خپلو اشعارو کې د زلفو او بلبل او خط و خال ستاینه او یادونه نه ده کړې. تل یې د خپلو ویدو خلکو د ویښولو لپاره مبارزه کړې او د خپل میړني او مؤمن ولس ستاینه او ګروېږنه یې کړې ده او د جهادي مبارزې یو اتل تېر شوی دی او د ځان په څېر د میړنیو مجاهدو غازیانو یادونه او د دوی ستاینه یې داسې کړې ده چې سرتېري افغانان دي ګړنګونه ورته هېڅ دي تورزن مؤمن ولس دي نور قامونه ورته هېڅ دي غیرت او شهامت یاري نه لري نړۍ کې سندان غوندې محکم دي ګزارونه ورته هېڅ دي. او یا هم یو ځای کې وایي چې محکم ولاړ ده په ډګر کې رښتینی مجاهد د خدای په مینه باندې مست ده ګړندی مجاهد. ګوهري صاحب مرحوم تل د افغان میړنو مجاهدینو د سرښندنو کارنامو لپاره خپل اشعار وقف کړي دي. د افغانانو د تیر تاریخ یادونه او د افغان جنګیالیو زلمیو د هرې بریا ستاینه یې کړې ده. د دوی ښه یاد کړي او ځان هم د هغو مجاهدینو په قطار کې شماري او وایي چې زه هغه مجاهد یم چې روسان مې څملولي خلقیان او پرچمیان ټول ملحدان مې څملولي اوس هم د افغانانو نوم په خوله اخیستی نه شي لږ ځیر شي تاریخونه انګریزان مو څملولي. ګوهري صاحب د خپلو اشعارو په بهیر کې د حماسي او رزمي شعرونو لړۍ په غزل قطعه چاربیته ترانې او نور فورمونو کې پیلې دي. د ترانو له مجموعې څخه یوه دلته یادوو. مجاهد ته ای مجاهده پهلوانه د سترګو توره د زړه درمانه د زړګي سره په ما ګرانه د سترګو توره د زړه درمانه د مؤمنانو د زړه دوای د مظلومانو د لاس عصای درنه ډاریږي کافرانه د سترګو توره د زړه درمانه. ګوهري صاحب د خپلو ټولو فورمونو سره سره خپل ولسي شعري فورم چې لنډۍ دې له یاده نه دي ایستلي او په هغه فورم کې هم روانې او خوږې لنډۍ د اسلام مجاهد او شهید او په ټوله کې د اسلامي امت د شازلمیو تنکیو جنګیالیو مجاهدینو په ستاینه کې ویلي دي او د خپلو اثارو پای کې د لنډیو برخه راوړې چې دا لنډۍ هم د اشعارو په څیر د مجاهدینو د زړه د سکون او د هغوی د ډاډ ورکولو لپاره ویلي شوي دي. اسلام ته مخ خطاب کا او وایي چې په لنډۍ کې زه د اسلام د دین عسکر یم پروت په سنګر یم ترې به سر قربانومه که د اسلام په دین شهید شوم بیا مې د قبر په سر وشیندئ ګلونه. همدارنګه شهیدانو ته وایي چې ځوانانو ځان په دین شهید کړئ خالق به درکړي په جنت کې مکانونه او شهیده خدای دې امانګیر شه په زړه دې یوړل له دنیا نه ارمانونه. همداسې انقلابي لنډۍ هم ډېرې لري چې پرې ملکونه آبادیږي هغو زلمیو لره ورکې قوتونه او د مسلمان د زړه جذبې دي کافران واړه د ارمان نارې وهینه. پایله دا چې ګوهري صاحب مرحوم د خپلو اشعارو په منځ کې د امکان تر حده د افغان میړنیو مجاهدینو رزمي کارنامې او حماسي شهکارونه ستایلي او هغه یې د شعر په ژبه تر موږ را رسولي دي او موږ ورته تر ډیره د جهاد او مقاومت د دورې د یوه لنډ مستند نوم ورکولی شو د ده اشعارو ته. البته د ده د اشعارو په ټولو شعري فورمونو کې د جهاد او مجاهد د ستاینې او د مجاهد د انګیزې راپارولو او په ټوله کې د ویده ملت د ویښولو لپاره د شعور او جذبې او د ایماني قوته ډک اشعار ویل شوي دي چې ده حتی خپلو زامنو ته هم د جهاد درس ورکړی او د شعر په ژبه یې هم دوی ستایلي دي. د ده له دغسې اشعار څخه یوه نمونه رااخلو چې مطلع یې ده ای د ټوپک او د خنجر بچیه زه د قربان شم د سنګر بچیه ستا د کارتوسو ګردنې نظار شم ای د زمري غوندې زړور بچیه. په ټوله کې ویلی شو چې د ګوهري صاحب جهانبیني نیغ په نیغه د ده له اشعارو انځورولی شو او پوهېدای شو چې څه یې غوښتل او د څه لپاره یې مبارزه کوله او د څه لپاره اشعار ویل. همدارنګه د ده د اشعارو په منځ کې دا هم ثابتولی شو چې ده نه یوازې حماسي اشعار بلکې نور ډولونه د اشعارو هم ویلي دي خو هغه د ده خبره د زلفو میو ستاینه پکې نشته او یوازې د اسلامي امت په تیره د افغانانو د ویښېدو مرام یې تر تله او تر پایه په زړه و. ډېره مننه جزاک الله خیر. زه چې را بهر شومه ټانګو سرونه ښکته کړه زه چې را بهر شومه ټانګو سرونه ښکته کړه ما ته په هوا کې تیارو سرونه ښکته کړه توره د غیرت مې د اسلام په ننګ اوچته کړه
توره د غیرت مې د اسلام په ننګو چته کړه، ځکه د الحاد لویو وړو سرونه ښکته کړه. ما د محمد اخر زمان په دین غیرت کړی، ما د محمد اخر زمان په دین غیرت کړی، ځکه راته سترو قدرتو سرونه ښکته کړه. ما چې د اسلام جنډه کړه نیغه د اسیا په زړه، ما چې د اسلام جنډه کړه نیغه د اسیا زړه کې، ګوری لور په لور نورو جنډو سرونه ښکته کړه. د عزیزالله فرزین د ښایسته مقالې لوستنې مننه کوري ودان. د پروګرام دغه شیبو کې به سلیمان خیل صاحب ته بلنه ورکړو تر څو خپل تاثر هم ولولي او په څنګ کې ورسره موږ په یو خواږه ترنم ونازوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیواد ستر ادیب، حماسي، انقلابي او تصوفي شاعر ارواښاد مولانا در محمد ګوهري صاحب یاد غونډې ته راغلو علماو، مشرانو، شاعرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګوهري صاحب په باره کې زما نشرات او اشعار زیات دي، خو په دې وروستیو کې مې یوه لیکنه کړې ده، دا به ستاسو حضور ته وړاندې کړم په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي. څه سپېڅلی شان الهام دی هر کلام د ګوهري، د لوی رب د عشق پیغام دی هر کلام د ګوهري. ملغلرې دی پیلې ګوهري خپل تخیل کې، د زخمی زړونو مرام دی هر کلام د ګوهري. هر یو لفظ د ګوهري د کاڼي کرښه د یارانو، منطقي نظم او نظام دی هر کلام د ګوهري. منطقي نظم او نظام دی هر کلام د ګوهري. د رحمان په لار تللی ګوهري په تصوف کې، د حقیقي مینې انجام دی هر کلام د ګوهري. د حقیقي مینې انجام دی هر کلام د ګوهري. هر یو بیت د غزلو د نبی په عشق ګواه دی، د خوږو وږمو دوام دی هر کلام د ګوهري. د خوږو وږمو دوام دی هر کلام د ګوهري. د هیواد په درد سي زلی تل قلم د ګوهري و، د قومونو انسجام دی هر کلام د ګوهري. د قومونو انسجام دی هر کلام د ګوهري. ګوهري د کونډو رنډو یتیمانو غم کې ډوبو، چې ګټلی لوړ مقام دی هر کلام د ګوهري. چې ګټلی لوړ مقام دی هر کلام د ګوهري.
علم او عمل دواړه سیرت د ګوهري بیانوي شي مقتدی دی هم امام دی هر کلام د گوهری مقتدی دی هم امام دی هر کلام د گوهری گرم گرم سنگرونا په قلم دی گوهری وو د جهادی فتح فرجام دی هر کلام د گوهری د جهادی فتح فرجام دی هر کلام د گوهری په یوالي او په یوستون دی گوهری و اندوینا د تعصب یو اختتام دی هر کلام د گوهری د تعصب یو اختتام دی هر کلام د گوهری دور محمد گوهری خرڅ نکړو قلم د ژوند تر پایا ښکارندوی د کلک ایزام دی هر کلام د گوهری ښکارندوی د کلک ایزام دی هر کلام د گوهری ښڅارګر او انځورګر د مظلومانو گوهری وو ستر مثال د احتشام دی هر کلام د گوهری ستر مثال د احتشام دی هر کلام د گوهری پسر تیرو گوهری تل هدایت سلیمان خیلا شهادت تا ابتسام دی هر کلام د گوهری شهادت تا ابتسام دی هر کلام د گوهری توجه نو مننه لوړ به دې ساتم په جهان کې لکه لمر بیرغه لوړ به دې ساتم په جهان کې لکه لمر بیرغه ای د اسلام او د نبی خیر البشر بیرغه تا کې زه نښې د غازیانو شهیدانو وینم تا کې زه نښې د غازیانو شهیدانو وینم په وینو رنګ د صدیق او د عمر بیرغه ډیره مننه کور ودان د سلیمان خیل صاحب د زړه راښکونکي ترنم کور ودان د پروګرام په دغه شیبو کې به د مقالې لوستنې لپاره زموږ قدرمن ملګری احسان الله سمون راشي او د ګوهري صاحب تاثرات به د ټول کړي وي هغه به له موږ سره شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ته زما سلام خیر اوسئ په خیر راسئ هر کله راسئ ما ملګرو نه تاثرات غوښتي او بیا خیر دې سي دوه درې کسان خپله راغلي هم دي هغه په خپله باندې راسره شریک کړي خو د مولوي صاحب عبدالله مختار سره چې ما مرکه کړې دي هغه تاثر به زه وایم همدارنګه نه ده راغلی مولوي صاحب او د اسدالله حنفي صاحب نه ده راغلی دي هغه به زه وایم د مولوي صاحب عبدالله مختار تاثر ملا در محمد گوهری حماسي شاعر و
ګوهري صاحب د افغانستان له ویاړلو شخصیتونو څخه هغه ویاړمن شخصیت و چې اثار به تر نسلونو پورې پاتې وي. هغه د کمونیستي انقلاب په اوایلو کې طالب العلم و. له هغه وروسته یو مخکښ مبارز او په دې لاره کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. اصلا ګوهري صاحب د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ د ابراهیم خیل کلي اوسېدونکی و. نوموړی طالب العلم و چې د جهاد قربانۍ او یا هغې لیکوالۍ په ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې ترلاسه کړې. شعر په مجموع کې د ټولنې بهترینه ترجماني او شاعر بهترین ترجمان دی. شعر د ټولنې د ستونزو بهتر انځورګري ده. شعر د مظلوم د فریاد او آواز اوچتولو بهترینه وسیله ده. شعر د ظالم، جابر، ښکېلاکګر او هغه څوک چې په ټولنه باندې ظلم کوونکی وي د هغه د اصلاح، مخنیوي او عامه افکارو جوړولو او په ټولنه کې یو بهترین غبرګون دی. په مجموع کې شاعران په دوو کټګوریو ویشلی شو. هر شعر د شاعر تر وجدان، مفکورې او ذهنیت پورې تعلق لري. که شاعر خپل نیک سړی وي د ټولنې یو ښه ترجمان ده. حتمي مضمون بهترین کیږي. بهترین فکر د ټولنې بهترین ترجمان جوړوي. که خدای نخواسته شاعر د بدې مفکورې او بد ذهنیت خاوند وي بیا نو شعر نو بیا په مجموع کې د ټولنې لپاره ښه تمثیل نه وړاندې کوي او بغیر له دې چې بد اخلاقی ته وده ورکړي او بغیر له دې چې یو بد څه رواج کړي هغه بیا بل څه نه راوړي. مجموع کې شعر د شاعر یو بهترین انځورګري ده، البته مضمون پورې اړه لري. په مرحوم ګوهري صاحب د الله جل جلاله رحم وکړي یو حماسي شاعر و، یو مبارز شاعر و. هغه یو داسې شاعر نه و چې له لرې څخه د یوې سیمې پیښې، جریان یا انسان انځورګري وکړي یا دې تش یو څه اورېدلی وي. نه، دی په هر هغه پیښه کې دخیل او نږدې و او هر فعالیت یې خپله لیدلی او ترسره کړی او بیا تمثیل کړی دی. هغه حماسي شاعر و. له حماسي شعر سره سره د هغه د شعر د بهتري دا و چې هغه ساده او عام فهمه شعر جوړاوه. داسې شعر یې جوړاوه چې د هغه په شعر باندې هم عام پوهېده، هم خاص پوهېده، هم تعلیم یافته پوهېده، هم بېسواده وطنوال ورباندې پوهېدل او داسې شعر یې جوړاوه چې هر زړه ته یې ژر لاره کول او هر چا خوښاوه. شعر په مجموع کې دې ته ویل کېږي چې یو غیر منظم کلام منظم شي، د نظم قالب ته ولویږي او وړاندې شي. بعضې اشعار پیچلي الفاظ او مغلق کلمات لري مګر بعضې بیا ساده او عام فهمه وي خو خوندور وي. دا به هر چا ته خوند ورکوي. نو بنا خبره ګوهري صاحب ساده شعر درلود خو په ساده شعر کې د خپل ولس او خپلې ټولنې افکار په بهترین ډول راجمع کول او خلکو ته په ډیرو ښو جملو کې وړاندې کول. البته د هغه د شعر بهترین اړخ دا دی چې هغه حماسي شعر درلود او ډیر ښه د ظالم ظلم خلکو ته وړاندې کاوه چې مثلا ظالم دومره او داسې ظلم کړی دی او هغه د ټولنې لپاره بهترینه ترجماني کول او خلکو ته د اخلاقو جوړولو تربیه او پالنه ورکوله. ګوهري صاحب د شورویانو او کمونیستانو د یرغل په وختونو کې طالب العلم و. د خپل علم نو پوره کړی چې کابل کې کمونیستي کودتا واقع شوه او له کودتا سره دی په دې پوه شو چې پر وطن کفري سیلاب راغلی، د ظلم او وحشت توره تیاره راغلی. هغه و چې درسونه یې په نیمایي کې پرېښودل او مبارزه یې پیل کړه. جهاد یې عملاً شروع کړ. مجاهد شو. د برکې د مشهور مجاهد قومندان حاجي عبدالاحمد صاحب چې د لوګر په تاریخ کې ویاړلی مجاهد او بیا له هغه وروسته د حرکت د تنظیم مشر د فرهنګي برخې مشر شخصیت وپېژندل شو. ډیر ویاړلي کارونه ترسره کړل. خو عرض دا کوم چې د شعر هغه غوښنه ونډه حماسي وه او په دې برخه کې خلکو ته د حالاتو ډېره ښه ترجماني وکړه. بلکې تر دې حده شعر مقبول و چې د بعضې اشعار ښځو هم په خپلو بدلو کې ویلي وو او د مختار صاحب په خبره دغه اشعار یې ماته یاد وم خو اوس مې له یاده وتلي دي. تر ډیره شعر په حماسي چوکاټ کې و. په دویم قدم کې په اخلاقو ټینګار درلود، یعنی د ټولنې د اخلاقي سمون او تربیه هڅه یې کوله. ګوهري صاحب په دې سربیره چې یو شاعر و بلکې هغه یو ښه لیکوال و. په دې سربیره چې یو لیکوال و هغه یو ښه مجاهد و. په جهاد سربیره هغه وفاداري درلوده. په دې ټولو اوصاف سربیره هغه د ژوند له سختیو ستونزو سره ښه په میړانه مقابله او مبارزه کوله. خپل فکر او ضمیر یې ونه پلوره، همیشه په خپل فکر ولاړ ثابت دریځه سړی پاتې سو.
د کمونیستانو په وړاندې انقلاب کې هغه یو ویاړلی شخصیت پاتې شو، تر اخره یې مبارزه وکړه او تر اخره یې د خپل ملت ښه ترجماني وکړه. کله چې په تیر کې لومړی ځل امارت حاکم شو، د اسلامي امارت په چوکاټ کې د ټولنې ښه خدمت وکړ، هم په رسمي او هم په غیر رسمي چوکاټونو کې. کله چې امریکا او ناټو افغانستان ته راغلل، د لږ ډېرو اقتصادي ستونزو سره خپل دریځ ټینګ وساته. د هر نوع ستونزې وګاللې، همیشه ناروغ و، د خپلې ناروغۍ پیسې د درملنې لپاره یې پیسې نه لرلې، همیشه مسکین و او د خپل اولاد د پالنې لپاره یې پیسې نه درلودې، بغیر له دې چې ما غوندې ملګری دغسې بل هغه ته لاس ورکاوه، نور کوم عاید و مدرک نه درلود. دغه ټول مشکلات یې وګالل، مګر ضمیر یې ونه پلورلو. ټول مشکلات یې وګالل، مګر وفاداري پرې نه ښوده. له هر چا سره یې ملګرتیا په نره او تر اخره کوله. ژر تغییر او منافقت پکې نه ول. ثابت د ښه فکر او ټینګ دریځ خاوند سړی و. الله جل جلاله دې په روح باندې انوار نازل کړي او الله جل جلاله دې بچیان ورته ژوندي او ښه لري. په پای کې د ویاړ له څیړنیز او فرهنګي بنسټ څخه ډیره مننه کوو چې ګوهري صاحب یادوي او نمانځي. اسدالله حنفي صاحب هم نه درغلی او د ده تاثر زه وړاندې کوم تاسې ته. ښه سرلیک کېدی ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ځولۍ مې تنګه زه به کوم ټولومه. مرحوم ملا در محمد ګوهري شاعر و، ملنګ شاعر. عمر یې په ګڼو ستونزو کې راتېر کړل. په وړکتوب کې د پلار له مینې محروم شو. دوه ورونه، دوه یتیمانو. کله چې را لوی او د ځوانۍ په درشل ورګډ شو، د لنګې شوروي سرو لښکرو په افغانستان یرغل وکړ. د مقدس جهاد سنګرونه ورځ له بلې تاوده شول. ګوهري صاحب او نوی ځوان ورور یې هم د جهاد او مبارزې میدان ته راودانګل. د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ جبهې چې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان په ګوند پورې اړوند جبهه وه، په ولسوالي جهاد کې د یو زړور او نستل کېدونکي مجاهد په توګه برخه لرله چې کشر ورور یې ګرمه جګړه کې د شهادت جام په سر واړاوه او ګوهري د ژوند ستونزو ته یوازې پرېښود. زما او د مرحوم ګوهري صاحب شناخت او ملګرتیا له وړکوالي تر مرګه د ده تر مرګه دوام درلود او ګوهري صاحب ملنګ، فقیر او بېوزله انسان و، څه د پاسه 80 کاله ژوند یې وکړ له کړاو او ستونزو ډک. ګوهري صاحب لکه د نورو افغانانو په څېر پېښور ته مهاجر او د جلاوطنۍ ستونزې د پېښور په ګرمۍ کې وګاللې. په پېښور کې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان د جمعیت طلبا د فرهنګي کمیټې په جوړښت کې د حقیقت الاسلام د جریدې د چاپ د مدیر دنده په غاړه لرله. کله چې افغانستان د مجاهدینو په لاس او قربانۍ آزاد شو، ګوهري صاحب د ښوونې او روزنې وزارت د چاپخونې مسؤل وټاکل شو. د هیواد د حالاتو کورنیو ګوندونو د مقابلو ګرمو جګړو لوري ته په روانېدو په کابل کې تنظیمي جګړو زور واخیست. هغه و چې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان امیر مرحوم مولوي محمد نبي صاحب د استاد رباني صاحب له حکومت سره مقاطعه اعلان کړه. ګوهري صاحب هم له دندې لاس په سر او د هجرت کور ته بیرته روان شو. بیا کله چې د طالبانو اسلامي تحریک پیاوړی شو او کابل یې تر ولکې لاندې راوست، ګوهري صاحب هم ورسره کابل ته راغلو او د افغانستان ملي رادیو د هنر چې البته هغه وخت شریعت غږ رادیو د هنر او ادبیاتو د رئیس په توګه په خدمت کې برخه واخیستان. تر هغې ورځې چې د امریکا په مشرۍ غربي ځواکونو په افغانستان بربند تیری وکړ او د طالبانو اسلامي امارت یې شاتګ ته اړ کړ. ګوهري صاحب په تیر 20 کلن جهاد او مبارزه کې په فرهنګي او شعري جهاد کې پوره برخه لرله. په پای کې د ویاړ له څیړنیزو فرهنګي ټولنې څخه ډیره زیاته مننه کوو چې ګوهري صاحب یادوي او نمانځي. مننه. د افغان په پاک خاوره چې قدم ږدم، د افغان په پاک خاوره چې قدم ږدم، دوباره په زخمی زړه باندې ملهم ږدم. خدایه شکر چې بیا راغلم خپل وطن ته، خدایه شکر چې بیا راغلم خپل وطن ته. په لیمو بسنګ او خار
په صبح دم ږدم. ډېره مننه کور ودان د ښاغلي احسان الله سمون څخه. د پروګرام دغه شیبو کې له زابل څخه راغلی ملګری اکبر شاه واسق راغواړو تر څو خپل ترتیب کړی نظم موږ ته راواوروي. ډېر قدرمن ملګری اکبر شاه واسق. که بیا راتلې نو یو ځل یې ښه مطالعه کړه، تر روس او امریکا به دې کړي پلن افغانستان. خبر نه یې چې څو امپراتورۍ یې ماتې کړي، تاریخ لري 15,000 کلن افغانستان. خبر نه یې چې څو امپراتورۍ یې ماتې کړي، تاریخ لري 15,000 کلن افغانستان. زورواکې نشته یو دانه امیر او یو امر، د شیخ صاحب فرمان ته دی ژمن افغانستان. زورواکې نشته یو دانه امیر او یو امر، د شیخ صاحب فرمان ته دی ژمن افغانستان. وسیک وایم شامن او قراره قراري ده، همداسې د آباد وي زما وطن افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. د حماسي شاعر د شاعرانو د سالار ګوهري صاحب په ویاړ جوړه شوې غونډه کې ټولو ګډونوالو ته په اجازه یو لنډ نظم دی غواړم چې له تاسو سره شریک کړم. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښ وړ به وګرځي. موږ تاسو چې څه دا راکوي نو به څه سره راویښ سي. موږ په تاریخ کې ازادۍ لرو، په دغه ویاړ څو رخصتۍ لرو. دا د باتورو شازلمیانو کور دی، دا د باتورو افغانانو کور دی، د شملورو شازلمیانو کور دی. یو څو سړو م انګریزان ایستلي له دغې خاورې په ارمان ایستلي. څوک چې دې تللي بیا راغلي نه دي، بیا یې زموږ خواته کتلي نه دي. څوک چې دې تللي بیا راغلي نه دي، بیا یې زموږ خواته کتلي نه دي. بس پیدا کړي یو الله غیرتي، د دین په کار کې تر هر چا غیرتي. سرټیټی ژوند مو دا ضمیر نه مني، د بل په واک یې اسیر نه مني. خدای پیدا کړي دا زمري خلک دي، دا له تاریخه ننګیالي خلک دي. بابا یې روس زوی امریکا ماته کړه، ټوله نړۍ یک تنها ماته کړه. خدای پیدا کړي دا زمري خلک دي، دا له تاریخه ننګیالي خلک دي. بابا یې روس زوی امریکا ماته کړه، ټوله نړۍ یک تنها ماته کړه. ژړې ډبې خو ناټوګۍ ماته کړه، د شهیدانو قربانۍ ماته کړه. کوي هوډ او اراده درلوده، هر مشر داسې یو جذبه درلوده چې په کلک عزم یې نړۍ وایستل. هر یوه لو امپراتورۍ یې وایستل. پردي دي تللي افغانان پاته دي، دشمنان نه دي ټول دوستان پاته دي. پردي دي تللي افغانان پاته دي، دشمنان نه دي ټول دوستان پاته دي. هلی راویښ سه یا بیدار سه یا نور، شته مسؤلینو لاس په کار سه یا نور. په څنګ کې پروت ګاونډیان تا نه غواړي، تا داسې ځان باندې بسیا نه غواړي. که څو کلونه داسې شاد پاته سو، داسې له جنګ لرې آباد پاته سو. له ګاونډیانو به ججې اخلو، د اوبو بدل کې به شیدې اخلو. که څو کلونه داسې شاد پاته سو، داسې له جنګ لرې آباد پاته سو. له ګاونډیانو به ججې اخلو، د اوبو بدل کې به شیدې اخلو. که له هر کوره ماسټران ولرو، ملا معلم او ډاکټران ولرو. که ټول په ګډ په یو معیار کار وکړو، په اتفاق په یوه لار کار وکړو. که منځ نه وباسو زړې کیسې، د نن پرون او سابقې کیسې. دا لرې نه ده چې خپل ځان به جوړ کړو، افغانستان لکه جاپان به جوړ کړو. که منځ نه وباسو زړې کیسې، د نن پرون او سابقې کیسې. دا لرې نه ده چې خپل ځان به جوړ کړو، افغانستان لکه جاپان به جوړ کړو. د نړیوالو دا پوښتنه کوم او ورسره یوه غوښتنه کوم چې راغله ستاسو څه فایده وکړله، ګټه یې وکړله که یې نه وکړله. بیا ځلې داسې یو خطا ونه کړئ، زموږ په سر چا سره سودا ونه کړئ. وسیک د امن برقرار غواړم، ټوله هیواد ګلې ګلزار غواړم. او په پای کې د سمې سعادت دی څو ډالۍ وایي ترتیب روان دی، ورزشونه کوي سمې سعادت، اوس هم سپورټونه کوي. چې دومره نر وې نو ته چېرته تللې، له دې خپل ملک ولې بهر ته تللې. زه چې وم دا به هوایي ډزې وي، د روش پلو او کړایي ډزې وي. سپورټونه وکړه لونګین دی بس دی، نور خلاصه جنرال موبین دی بس دی. هر چا چې په بد نظر زموږ خواته کتلي دي، موږ په ډېر تلوار د هغو سترګې رایستلي دي. اوس یې هم مخ شین دی، لا د مخ پاړسوب یې نه دی کم. موږ چې د همت په څاپېړ یو ځل یې وهلي دي. ختمه مو زړه امپراتوري د فرنګیانو کړه، موږ له دې هېواده انګریزان په زور شړلي دي. ډېره مننه کور ودان د ډېر قدرمن ملګري چان له زابل ولایت څخه راغلی و اکبر شاه واسق، چې موږ ته یې خواږه راپرزو کړل. خوږ نظم یې راواورو
د پروګرام په دغه شیبو کې به ډیر قدرمن مولوي صاحب فضل رحیم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل تاثرات له موږ سره شریک کړي. ډیر قدرمن مولوي صاحب فضل رحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد درنو مینوالو د غونډې برخوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ ډېر په افتخار باندې د مرحوم مولا عبدالمحمد ګوهري د کورنۍ له خوا نه تاسې نه ډېره مننه کوو داسې غونډې تاسې لمانځئ. کومو کسانو چې په دې غونډو کې برخه اخیستې ده او هر وخت د غونډې برابرې کړي دي خو تعالی دې په دنیا او آخرت کې کامیابه لري. ملګرو وخت ډېر کم ده. ډېرې کیسې دي. حاجي صاحب مرحوم ګوهري حاجي صاحب ګوهري د اخلاقو یوه نمونه وه په دنیا کې. دا کومې غونډې چې برابرېږي د اخلاقو د شهامت او شجاعت نمونې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وخیارکم احسنکم اخلاقا، غوره په تاسو کې هغه شخص دی چې اخلاق یې ښه وي. نو دا واقعا د موږ استاد و او د موږ نږدې خپل و دوست و د اخلاقو یوه نمونه وه. بل قرآن شریف خدای تعالی فرمایي پیغمبر علیه السلام ته وانک لعلی خلق عظیم، ته موصوف یې پیغمبر علیه السلام په نیکو اخلاقو سره. اخلاق دنیا یوه غټه نمونه ده. خدای تعالی دې موږ تاسو ټولو کې اخلاق راولي. خدای تعالی دې موږ تاسو کامیاب لري. حاجي صاحب مرحوم ګوهري خو موږ تاسې که په ورځو په میاشتو باندې د هغه اخلاق او څېړنې حماسي شعرونه چې ویلي دا بیان کړو هغه نه خلاصېږي. خو ګوهري صاحب په واقعي الهي مینه کې غرق متقي شاعر و. مولا عبدالمحمد ګوهري داسې شخصیت و چې هېڅکله یې خپل قلم خرڅ نه کړ. همیشه یې خپل قلم هغه موضوعات راواخیستل چې په تېرو انقلابونو کې افغانان په هر لحاظ په ملا مات کړل او افغانستان یې ځپلی و. په دې دریو انقلابونو کې ګوهري صاحب خپل قلم په ډېر اخلاص او صداقت سره چلولی. خپل قلم یې هغه دردونه راټول کړي دي یا یې لیکلي دي چې هغه واقعا د ستاینې وړ دي او هیڅ داسې څوک نشته چې د دې کارنامو مخالف دي اوسي. د دې کتابونه د نمونې په ډول تیر ماښام، لعلونو خزانه، رښتونې مینه، نعتیه کلامونه ټولګه، د وینو دریاب او نور هم شته. شاید اوس د ما له ذهنه وتلي وي. په فیسبوک کې د شاعرانه مزل په نوم یوه پاڼه ده چې ګوهري صاحب سره یو هر اړخیزه مرکه کړې ده او د نوموړي شاعر مینوال کولی شي دا مرکه پیدا وګوري. ما د ګوهري صاحب شخصیت او شاعري په خپلو خپرونو کې راخیستې ده او د ترانو په چوکاټ کې مې وړاندې کړې ده. مولا عبدالمحمد ګوهري یو وطنپال شخصیت، یو ویاړلی انسان، د دریو انقلابونو عملي او لساني مبارز، ښه عالم او متقي سړی و. د نوموړي اشعار حماسي، انقلابي، تصوفي و چې په کتابونو کې له ورایه څرګندېږي او ښودل کېږي چې د دې په شعرونو کې ټوله د الله جلاله حقیقي مینه و. ګوهري صاحب د الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په مینه کې غرق او ډوب انسان و. د ده نه داسې آثار پاتې دي چې زموږ د راتلونکي نسل ته به هر اړخیزه او زیاته ګټه ولري. ما چې څومره ګوهري صاحب پېژندلو او د شخصیت په اړه یې معلومات لرمه، ګوهري صاحب یو ډېر خاکساره انسان و. نوموړی د دنیا له زیب او زینت، د مقام، چوکۍ او د دې ته ورته شیانو، مادي شیانو سره شوق او علاقه نه درلودله. دی همیشه په کونډو رنډو شهیدانو او د دې وطن په دردونو او زخمونو باندې د خپل شعر په قالب کې پټۍ ایښودلې او د وطن د مظلوم ولس د دردونو یې انځورول او نوې شعرونه یې پنځول. دغه ده چې ګوهري صاحب د 35 کاله د قلم مبارزې ښه په مېړانه وکړه چې هېرېږي نه. ګوهري صاحب د ژوند په بېلابېلو مراحلو کې لوبېدلی سړی و. که وظیفوي اړخ ته وګورو، د نوموړي په تېر امارت کې د بېلابېلې دندې ترسره کړي دي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنر او ادب رئیس په توګه هم پاتې شوی دی او په دې برخه کې جزیات نه څېړو. د ښاغلي ګوهري صاحب
شاعري په درې عمده برخو کې راټولیږي. د خدای جل جلاله مینه، حماسي اشعار، تصوف اړخ. کله چې ګوهري صاحب وفات شو، ګڼ شمېر هېوادوالو په ټویټر کې د نوموړي ادعا شعر لیکه: هر چا چې په بد نظر زموږ په لور کتلي دي، هر چا چې په بد نظر زموږ په لور کتلي دي، موږ په ډېر تلوار د هغو سترګې را ایستلي دي. که ووایو چې دا پورته شعر د ګوهري صاحب د شاعري د ژوند یو ښکار عالي بیت دی، نو غلط به نه یو. همداسې د تصوف اړخ ته که پام وکړو، که چا له ګوهري صاحب سره وخت تیر کړی وي، هغه یې اورېدلي یا لوستلی وي، د نوموړي په شعر کې ورته تصوف اړخ له ورایه معلومېدای شي. ما له ښاغلي ګوهري صاحب سره ډېر عمر تیر کړی دی، له نږدې مې پېژندله او استاد مې هم پاتې شوی دی. د نوموړي خوی، خواص، ناسته ولاړه او ګرځېدا له پرهیزګارۍ، نیک نیت، انصافه ډکه وه. په پای کې د ویاړ له څېړنیز مرکز فرهنګي بنسټ څخه ډېره زیاته مننه کوو چې ګوهري صاحب یادوي او لمانځي. خدای دوی ته ډېر اجر ورکړي، په دنیا او آخرت کې کامیابه لري. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. وفا سره مې مینه ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینه ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینه ده. مینا یم الفت یم له نفرت نه دی نفرت زما، مینا یم الفت یم له نفرت نه دی نفرت زما. ټولو بندگانو د الله سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده. کرکې نه مې کرکه ده، وفا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده. نشتا دعوت بغض او کینه مې په پښتون زړه کې، نشتا عداوت بغض او کینه مې په پښتون زړه کې. ان له مسلمان د امریکا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده. کرکې نه مې کرکه ده، وفا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده. ټول تاجک ازبک نورستاني بلوچ مې ورونه دي، ټول تاجک ازبک نورستاني بلوچ مې ورونه دي. هر یو توکم د اریانا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده. کله بیگانه ده ترکمن او هزاره زما، کله بیگانه دی ترکمن او هزاره زما. زمون د دی خطبه شاه او گدا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده. کرکې نه مې کرکه ده، وفا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده، نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده. لاره مې صفا د تقدس دی په هدف کې مې،
لار می صفا د تقدس دی په هدف کې می ځکه نو له هر میا او ملا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده کرکې نه مې کرکه ده وفا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده زیم ګوهري نه له چا ویره نه څه ډار لرم زیم ګوهري نه له چا ویره نه څه ډار لرم وایم په ډاګه چې له تا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده کرکې نه مې کرکه ده وفا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده څوک په رب مین چې وي مین یم په هغو باندې څوک په رب مین چې وي مین یم په هغو باندې هسې نه چې خوښې چا ما چا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده کرکې نه مې کرکه ده وفا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده نه لرم کینه زړه کې هر چا سره مې مینا ده زور می د تکبیرو کهکشان می په لرزا کړ زور می د تکبیرو کهکشان می په لرزا کړ مات چې می روسان کړل ټول جهان می په لرزا کړ ما نه چې په تیښته د روسانو سره پوځونه شول ما نه چې په تیښته د روسانو سره پوځونه شول ګورې د وارسا والا پیمان مې په لړزه کړ مظهري صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او موږ ته دغه هر هغه څه چې له ځان سره لري وړاندې کړي ډېر قدرمن مولوي صاحب مظهري صاحب زمونږ چې څومره ګوهري صاحب سره تعلق و په دغه شل کلن جهاد کې نو تقریبا اول به جناب مبارک عبدالله ثاقب صاحب دامت برکاتو د لاروي په نامه به شعرونه جوړول د معتصم په نامه او د مهاجر په نامه زمونږ د ترانو بلبلانو به ما نه پوښتنه وکړه چې دا شاعران څوک دي دا لاروی څوک دی دا مهاجر څوک دی معتصم څوک دی ما وایي چې دا نوي شاعران دي بیا د اوقاف وزیر صاحب ثاقب صاحب یو ورځ ما ته وایي چې په دې منځ کې د الفاظ داسې ماته ښکاري چې د ګوهري صاحب دي ځکه دوی دا د چراغ د وختونه د الفاظ او اصطلاحات اورېدلي وو نو د ښه اهل سنت والجماعت حنفي مسلک مجاهد ښه ادیب ښه صوفي الله ډېر یو کامل صفتونه دته ورکړي وو نو زه به د ده یو حمدیه څو دغه ووایم او بیا به نعت شریف د ده ووایو نو چې د ده ثواب دا د ده روح ته ورسیږي او د ربیع الاول میاشت هم دی نو د محبوب ذکر به هم پکې وشي درود شریف ووایه اللهم صل علی سیدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك
ته په هر چا مهرباني ذوالجلاله د هر چا روزي رساني ذوالجلاله ملائکه انس جن کا نباتات دی د همو نگهبانی ذوالجلاله بے وزیرا بے مسیلا بادشاہی کړي له احتیاج په امان ذوالجلاله نه خوراک کړي نه څکا کړي نه دی خوب شته منزه له هر نقصان یې ذوالجلاله ټول عالم دی په یو کن لنیستی هاس کر ته موجد د انس جان ذوالجلاله ته له مړي زیږول کړي د ژوندیو حي لا يموت سلطاني ذوالجلاله ستا قدرت دی اختلاف د رنگ او ژابو شهنشاه د دو جهان ذوالجلاله گوهری غواړي بخشش له ګناهونو ته بخښونکی د عصیاني ذوالجلاله ته بخښونکی د عصیاني ذوالجلاله. د پروګرام په دغه شیبو کې به غاور صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي هر هغه څه له ځان سره لري له موږ یې ونه سپموي. ډېر قدرمن غاور صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه ټولو مشرانو او کشرانو ته ښه راغلاست وایو او د ټولو مشرانو او کشرانو په اجازه په ځانګړي ډول د ګران او مشفق استاد محترم ملا عبدالله ثاقب صاحب مندزلو څخه وایي پیل شفاعت سایه د عرش مو له نګاره شوه، پیل شفاعت سایه د عرش مو له نګاره شوه، عشق عشق پام چې رانه ورکه دا ستا لاره شوه، دا چې لاس تړلی یې تر غېږې د نمرود وروست او دا چې لاس تړلی یې تر غېږې د نمرود وروست، ګران خلیل الله ته هم ورپېښه له خپل پلاره شوه او دا وطن په مینه د مریم او عیسی ښکلی ده، دا وطن په مینه د مریم او عیسی ښکلی ده، پاکه یې لمن له تهمتونو د اغیاره شوه، سترګې د یعقوب کړلې بنا چې د یوسف قمیص، سترګې د یعقوب کړلې بنا چې د یوسف قمیص، لاړو له کنعان قصه د مصر تر بازاره شوه او ستره تمنا وه د موسی په کوهي تور باندې، ستره تمنا وه د موسی په کوهي تور باندې، مینه د حبیب می بلا کیفه تر دیداره شوه، پاته یوه مسکا یې د فطرت له رنګینیو نه، پاته یوه مسکا یې د فطرت له رنګینیو نه، مینه د خبیب او د منصور هم آن تر داره شوه، روح د حسن یوړو غړپ د زهرو زور د مینو یو او توی پرې تودوینه د حسین له پرهاره شوه، کیف د جنتونو سر په دې سپېڅلي عشق شته وغاویره ګرانه راڅرګنده له تیاره شوه. او بل یو غزل ده وایي زما د اوښکو له کاروانه خبر نه دي، زما د اوښکو له کاروانه خبر نه دي، له غیور افغانستانه خبر نه دي، زما د اوښکو له کاروانه خبر نه دي، له غیور افغانستانه خبر نه دي، او پر مرۍ محمود توره کړه ورپڅه، پر مرۍ محمود توره کړه ورپڅه، له ډیلي تر اصفهانه خبر نه دي، تر یعقوبه یې د مرګ حالونه راوړل، تر یعقوبه یې د مرګ حالونه راوړل، یوسف راغی له کنعانه خبر نه دي، د جهاد ځواک به خاموشه نه کړي دا چې،
د جهاد ځواک به خاموشه نه کړي دا چې قرآن وایي له قرآن خبر نه دي. نه بلال د حبشې او نه خالد شته، نه بلال د حبشې او نه خالد شته، دوی له تورې او آذانه خبر نه دي. په زړګي د عناد زهر څښلي، په زړګي د عناد زهر څښلي، انسانان له دې تاوانه خبر نه دي. او لګېدلی پرې خزان د تورو سترګو، لګېدلی پرې خزان د تورو سترګو، د غاویر له زړه قربانه خبر نه دي. او یو غزل د محترم استاد صاحب د وفات په لومړۍ ورځ باندې چې ښاغلي عصمت الله صاحب موږ ته حال راکړ، یقینا ډېره دردونکې ورځ وه. زموږ یو قدرمن او مشفق استاد و، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي او الله تعالی دې بلند مقامات ور په برخه کړي. وایي لاړې ترې وستړې ارمانه تر منزل ګوهري، لاړې ترې وستړې ارمانه تر منزل ګوهري، د قلم څوکه شوله ماته پر غزل ګوهري. د شفقت سیوری دې نشته په رڼو ستورو نن، د شفقت سیوری دې نشته په رڼو ستورو نن، ډیوه خاموشه مړاوي مړاوي دی هر ګل ګوهري. اسمان لوېدلی د ادب او شعریت پر نړۍ، اسمان لوېدلی د ادب او شعریت پر نړۍ، نیمګړی پاتې تر کوهساره و مزل ګوهري. ارمانجن لاړې له دې ستړي او ستومان وطنه، او ارمانجن لاړې له دې ستړي او ستومان وطنه، هیلې شوې ماتې 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 د کابل ګوهري. ګل د سپرلي خزان وهلی تلوسې په ژړا، او ګل د سپرلي خزان وهلی تلوسې په ژړا، یې د فرهنګ دود ثقافت د دستور مل ګوهري. د لوګر غرو کې په ژړا شولې کرکڼې هوسۍ، او د لوګر غرو کې په ژړا شولې کرکڼې هوسۍ، ستا په نشتون مو زړونه وتې له کوګل ګوهري. ستا د انځور دیوان ته ګورم د غاویر استازه، او ستا د انځور دیوان ته ګورم د غاویر استازه، و تورو سترګو ته دې راغلم تر درشل ګوهري. له توجه مو یوه اسلامي نړۍ مننه. الرحمن الرحیم. د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راج د مینې په ټول کلي را هوار کړه، نفرتو ته الفتونه په قطار کړه، مشکلات د وطن کم دی او که ډیر دی، راځه ته خو یې حل لارې ورته شمار کړه. په میدان د تیاري کې سړي کم دی، بیا راودانګ په سر باندې دستار کړه، د احساس چیغه دې خپه مشه ګرانه، ترنم سره د ژمن ولس خمار کړه. د وطن د جوړولو هیلې څه دي، دغه زده د شهیدانو له مزار کړه، ترقی له علم پرته ناممکن ده، تربیه او علم دواړه دې روزګار کړه. بدرګې ته دي قاری عتیق الله سیر صاحب راسي. وطن او یاړه بیا پتا نوې ځواني راغله، تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو، د بلواکۍ ریښې مو پرې کړې خپلواکي راغله، تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو، تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو. وطن او یاړه بیا په تا نوې ځواني راغله،
تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو د بلواکۍ ریښې مو پرې کړې خپلواکي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو ته له قرنونو په سلګو وې رنګ په سرو وینو د بچو وې لکه ماشوم په ژړېدو وې اوښکې کړه وه چې ستا بچو ته خوشحالي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو وطن او ویاړه بیا په تا نوې ځواني راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو د بلواکۍ ریښې مو پرې کړې خپلواکي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو لمر راختلی سپین سبا ده تیارې په تیښته شوې رڼا ده خواره هر لوري ته ښکلا ده ټوله نړۍ د عظمت ته سلامي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو وطن او ویاړه بیا په تا نوې ځواني راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو د بلواکۍ ریښې مو پرې کړې خپلواکي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو ستا مجاهد اصلي بچیانا د سر شیندونکي فدایانا لپاک اسلام شول قربانا غیږته دې بیا له سره نوې زندګي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو وطن او ویاړه بیا په تا نوې ځواني راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو د بلواکۍ ریښې مو پرې کړې خپلواکي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو هېر کړه ناخوالې او ظلمونه کډه په شا شول خزانونه راځي په تا نور بهارونه خزان شورک خوږه وږمه د پسرلي راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو وطن او ویاړه بیا په تا نوې ځواني راغله تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو تا ته ازادي راغله وروسته له کلونو